بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها. مختصر القدوري کی کتاب النکاح شروع. وسو مصنف یو بل مسله ذکر کوي چې د لیوانۍ خزي ولی بچو کی په نکاح کې. نو مصنف وایي چې د لیوانۍ خزي ولی بچو کی کو پلارم دی او یو طرف تزویم دی څوک به ولی ګرځي هغه مسله ذکر کوي. وإذا اجتمع في المجنونة کلا چې راجم شي په لیوانۍ خزه کې ابوها پلار و ابنها عضوی لیوانۍ خزه ده خو نوره مثال به تور باندې کمالاتو نه ډکه ده. فالولی نو ولی با فی نکاح په نکاح د دې کې ابنها عضوی وي عند ابي حنیفه بن امام سبانی و ابي یوسف و بن امام ابو یوسف بانی. وقال محمد امام محمد رحمه الله ویلی ابوها چې ولی به پلار وي څو کوئی امام محمد وایي او دا نور وایي چې زوی به ځکه زوی وایي ورته ډېر نږدې دی په نسبت د پلار باندې. ولا يجوز نکاح العبد چې دغه یې کنه طلاق شوي یا کونډی. ولا يجوز نکاح بیا خو کې زوی نه جمع کېږي بیا خو صرف پلار نو. ولا يجوز نکاح العبد والامة الا باذن مولاها. دا اوس بله مسله ذکر کوي شلمه مسله د نکاح د غلام او د وینځي به څنګه صحیح کېږي. وایي جایز نه ده نکاح د غلام علامتې او د وینځي الا باذن مولاهما مګر په اجازت د خپل مولاګانو باندې. چې مولا ورته اجازت نه کړي نو غلام او وینځه کړپ هم نشي کولی نو نکاح هم نشي کولی. وإذا تزوج العبد باذن مولاه وسو کو چېرته نکاح وکړي نو مهر به چا لازمیږي هغه مسلې تاسو ذکر کوي. وإذا تزوج العبد کله چې نکاح وکړي غلام باذن مولاه په اجازت د خپل مولا باندې مولا ورته وایي چې ځه نکاح وکړه اجازت مې درکو مولا یې وله د خپله نه کوي صرف اجازت وله ورکړي او دا د خپله ولګي ځان له ښځه وګوري او خبره ورسره وکړي نو مهر به وله څوک اوس ورکوي. وایي کله چې نکاح وکړي غلام باذن مولاه په اجازت د خپل مولا باندې پل مهرو مهر چې دی نو دا به قرض حسابېږي فی رقبته په څټ د دې غلام کې یباع فیه دا پکې خرڅولی کېږي. بس دا به د ښځې له مهر وکړي چې کوم مقرر کړی دی کو مهر اوسه نو بس دا به یو قرض د ښځې طرف نه لکه عامو قرضونه چې په غلام څنګه راځي مخکې چې مسله تېره شوې وه نو بس کو نه شو را پیدا کولی نو بس دا به پکې خرڅولی کېږي. و چې خرج شو مثال په طور دې مولانا به لاړ شي د بل چا غلام به شي خو هغه روپۍ به خو والي هغه به دغه ښځې له ورکړي په مهر کې. وإذا زوج المولا امته کله چې نکاح وکړي مولا امته په نکاح سره ورکړي مولا امته خپله وینځه فلیس علیه نشتره پر مولا باندې ایوبویها چې زی ورکړي دې ته بیتن د شپې تېرولو ایوبویها چې شپې تېرولو زی ورکړي دې ته بیتن د کور لزوجې د خاوند دپاره. یوبویها تبویب نه دی منه د شپې ورکولو زی بیتن په کوټه او په کور د خاوند کې مولا چې د خپل وینځه چاله په نکاح ورکړه یو آزاد کس دی مثال په تور خو هغې د خپل وینځه په نکاح ورکړه به دې مولا دا لازم نه ده چې ګنې دا به دا ښځه خامخا دا وینځه وسورپېږي او دا خاوند سره به شپه تېروي په کور کې صحیح ده بلکې دا وینځه به دلته ګرځي د مولا لکه شپه به هم د دې که تېروي خو خپله هسې زړې وغوښتله ورلېږلی او جدا خبره ده خو نور دا بلته شپه هم تېروي د مولا خدمتونه وغیره به کوي او خاوند به ترې پیدا څنګه اخلي نو هغه به داسې چې خاوند به په دې کې ډېر غریب سخته تېروي بس خاوند ته به ویلی کېږي چې ګرځه راګرځه چې کله تا ته موقع میلاوېده پیدا حاصله وه او که نه وه نو ګرځه بس په وینځې سره به دې نکاح نه کولې. لیکن دا چې تخدم المولا دا به خدمت کوي د مولا ویقال لزوج او خاوند ته به ویلی کېږي متا ظفرت بها کله چې ته قادره شي بها په دې باندې وتأتها نو ته به ورسره جما وکړي بس نور قصې باندې کې. وإن تزوج امرأة على ألف درهم على ألا يخرجها من البلد. دا بله مسله ذکر کوي چې یو ښځه راولګېږي مسله داسې ده او صرف خدمت دا بله مسله داسې ده چې یو ښځه نکاح وکړي په کم د محرمي سل باندې خو یو شرط پکې ولګوي جایز شرط نو دغه شرط به اوس پوره کولی کېږي او که نه به پوره کولی کېږي دا مسله ده. وإذا تزوج المرأة کله چې نکاح وکړي ښځه على ألف درهم په 1000 درهمه باندې صحیح ده خو دا د دې د محرمي سل نه کم وي 1000 درهمه
خو په دې شرط باندې ښځه وایي چې خیر محرم دې راته کم میلاو شي خو چې د خپل علاقې نه ونوځم بل ځای کې مې ژوند نه تېروي. الان په دې شرط باندې لا یخرجها چې نه به وباسي دا خاوند دې ښځې لره من البلد د ښار نه یرګه د باجوړ نه مې بل طرف ته نه بوځي کراچۍ او پنډۍ کې په ما باندې او په پېښور کې زندګي ګرانه وي هغه بازاري علاقې دي. او الان یا په دې شرط باندې لا یتزوج علیها چې دا به نکاح نه کوي د دې د پاسه امراتن د بلې ښځې سره وای مهر د خیر در لږ میلاو شي خو چې د بنې غږ را باندې نه لګي چېرته په بنه وانه وړم دا شرط په ولګوي چې ګورې ښځه به نه کې زما په ژوند کې بله کو زمړه به کوشل کې کوزر کې نو پاین وقفه بشرط او دا شرط بالکل جایز دی که نه نو پاین وقفه بشرط کو چېرته دې سړي پوره کو بشرط دغه شرط په لحل مسما د دې ښځې دپاره به هغه مهر چې کم یاد کړی دی چې کم یاد کړی حق به لازم وي پوره ډېر به لازم نه وي ځکه چې دلته ورته هغه مهر په پرېښودو کې ورته پیدا میلاو شو که نه بله وین تزوج علیها کو دې سړي چېرته ویل چې مړه ښځې ته چا ویلي دي ښځې خبرو به زه په ځان باندې اوس منم او اول یې ورته ویل چې صحیح ده خو چې صرف ورته کور ته دې راولم ته به بیا ګوري نو بیا چې وین تزوجها علیها کو نکاح وکړه په دې باندې د بلې ښځې سره دې د پاسه او اخرجها یې ویستله دې لره من البلد د ښار نه باندې معنی ورته وکړې مړه چې دلته خو مزدوري نشته او دا چل دی هغه چل دی ویستې یې ویسته پرها مهر مثلها نو د دې ښځې دپاره په دې صورت کې مهر مثل وي ولې ښځې چې کوم شرط لګولی هغه شرط ورته ادا نه شو چې ادا نه شو اوس به ورته پوره مهر ورکېدلی شي د هغې چې کوم مهر مثل دی هغه به ورکېدلی شي سوچ هم شته وان تزوج علی حیوان غیر موصوف په دې سره اوس مصنف یو بله مسله ذکر کوي دویشتمه چې یو انسان نکاح وکړي په مجهول الجنس شي باندې یا مجهول النوع داسې یو شی یاد کړي چې جنسي مجهولي یا چې نوع نو یا یو جنس یاد کی مجهول یا یو نوع یاد کی مجهول نو دا دلته په دې نکاح کې په مهر کې اوس څه شی مرادي هغه مسله ذکر وین تزوجا کو چته نکاح کله سړی د ښځې سره علی حیوان په حیوان باندې غیر موصوف چې نی موصوف یو صفت باندې لکه داسې یو صفت ورته نه یاد کړي چې داسې حیوان وي او داسې به غوږونه او داسې به رنګ او دومره به چاق او دا قصې پکې نه کړي خو صرف هغه کې حیوان صحت تسمیتون سیده تسمیه دا نوم یادول صحیح دي صحیح ده دا مقررول څه دي صحیح دی د حیوان ولها د دې ښځې لپاره به الوسط منه درمیانه وي د دغه حیوان نه مثال په طور داسې ورته ویل غوا به له څه کومه په مهر کې درکمه خو داسې ورته نه ویل چې پارمۍ غوا به او کو وطنۍ غوا به او کو چاقه به او کو خواره به جرسي به کو رټه به څه قسم ډېر نومونه دي که نه نو اوسو دغه به پکې ورکېدلی وسط ځکه خیر الامور اوسطها صحیح ده نو بس درمیانه چې کمي بس هغه به ورکړی چې نه به ډېر ښه تی اخلي چې خاوند ته نقصان ورسوي نه به ډېره بېکاره ورکوي چې ښځې ته نقصان ورسوي ولها الوسط منه د دې دپاره به درمیانه وي د دغه حیوان نه والزوجو خاوند چې دی مخیر د دې دپاره اختیار انشاء اعطاها کو خوښه شي نو ور دي کې دغه حیوان اعطاها ور دي کې د ښځې ته ذلک دغه حیوان و انشاء کو خوښه شي اعطاها قیمته نو قیمت د هغې دې ورکړي قیمت هم پکې ورکولی شي پوه شو په خبره باندې ولو تزوج علی ثوب غیر موصوف کو چېرته نکاح یې ورسره وکړه په یو جامه باندې غیر موصوف چې نه وي موصوفه یو جامې یاده کړله خو صفت یې نه دی کلی چې صفت یې ولنه جهالت پکې دی نو فلها مهر مثلها دې دپاره په دې صورت کې بعد دې ښځې دپاره مهر مثلها مهر مثل وي صحیح ده جامې ورته یاده کړه خو خاص جامه نه ده چې کاټن جامې بله کومه یا دغه چې کوم دی پلاچي نه ښځو جامې خو پلاچي او لیلن او نور څه نومې دی کاټن او شنیلو بس نور پسې مه ځئ مه خوږېږئ نو دې صورت کې باید شي د ښځې دپاره به په دې صورت کې صحیح په دې صورت کې به محرمي سلي جامې به نه وي ولې وایي ځکه چې دا جهالت د جنس دی ځکه د جامو دپاره چې دي ډېر مختلفو جنسونه دي نو بس دې د وجې نه اوس موږ کومه یاده ښځه به و چې ماله پکې دا قسم جامې راکړې او سړی به و چې نه دا قسم دله نه در کوم دا بل قسم در کومه بېکاره به ورکوي نو بس دې د وجې نه مهر مسما به لازم شي او کو داسې خاص نوم یې ورته یاد کړی او دغه خاص نوم چوپ شه خاص نوم د جامې ورته یاد کړی او چې هروي کپړه به در کوم او پنجابۍ کپړه او داسې هغسې نو بیا صحیح ده صحیح ده ښه ونکاح المتعة والموقت باطل دا اوس بله مسله ذکر کوي درشتمه نکاح باطله ذکر کوي وایي نکاح د متعې چې دا والموقت یا موقته نکاح چې دا باطل دا باطله ده
پوه شو خبره نکاح د متعی او موقته نکاح څه ده باطنه ده باطله ده نکاح د متعی دې ته ویل کېږي چې سړی به ښځې لره روپۍ ورکړلې صحیح ده څه روپۍ به وله ورکړلې او ورته ویل چې زه به ستا نه پیدا حاصله کړم بس دا روپۍ به ستا شي بس له ما سره نکاح وکړه صرف پیدا ورنه حاصله کړم دا روپۍ څه شوي ستا شوي صحیح ده نو دغه ته نکاح د متعی ویلی کېږي او بل نکاح موقته دې ته ویلی کېږي چې نکاح سره وکړي ښه په ګواهۍ د دوو ګواهانو باندې خو د 10 ورځو پورې یا د میاشتې پورې یا د وخت پکې یاد کړي او مخکې متعی هغه کې داسې چلي چې وخت پکې یاد نه کړي سوچ مشته خبرې ته غوږ کېږده زه ته بیان خو ته کومه که نه متعه کې داسې ورته ووایي چې هلکه مثال به طور باندې 15,000 روپۍ به له درکړمه نکاح به وکړو زه نه پیدا حاصله کړم بس ویزه او په نکاح موقته کې داسې دي چې هلکه ګواهانو مقرر کړ څه وکړي او روپۍ مله خاص دغه وله مقرر چې دومره به له درکړمه خو ته به شي کې چې زما سبا یوه میاشت یا 10 ورځې یا 20 ورځې یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې دومره وخت ورته یاد کړي چې دومره به زما څه کې تېرې بس چې دغه وخت تېر شو بس خبره خاتمه نو دا نکاح صحیح نه ده دلته یو قسم فرق وکړو دوه نکاحانو په منځ کې صحیح ده او نور علما خو چې کوم دی خو داسې وایي چې متعه دا دواړه یو قسم حسابوي صحیح ده متعه دغې ته ویلی کېږي چې سړی ښځې ته وایي دغې ته متعه وایي چې د دومره وخته پورې راسره نکاح وکړه 3 ورځو پورې 15 ورځو پورې او دومره روپۍ بله درکړم دا له اوله کې جایز وه صحیح ده بیا دا ناجایز شوله او بیا وروسته هم په یو 2-3 ځایونو کې جایز شوې وه بیا ته خو بیا ته حرامه شوه دا باطله ده وتزویج العبد والامة بغیر اذن مولاها دا 40مه مسله ذکر کوي چې نکاح د فضولي صحیح ده فضولي دی ته وایي چې یو کس راولګي او پردی بل کس د چا نکاح وکړي چا سره صحیح ده هغې ته اجازت نه کړي یا د وینځه د غلام نکاح وکړي هغه مولا ته اجازت نه کړي دا به څنګه وایي نکاح ورکول العبد د غلام والامة او د وینځې بغیر اذن مولاهما بغیر اجازت د مولا دواړو باندې موقوف د موقوفي تزویج دا شو خبره باندې تزویج معنی په نکاح ورکول بل څوک راشي او غلام له نکاح وکړي او وینځله او مولا ته اجازت نه کړي دا به څه وي موقوف وي نو په ان جاز المولا کو اجازه ورکړه مولا جاز دا به جایز وي ان رد او کړه د کله بتل دا نکاح باطل وي صحیح ده وکذالک داننګ اذا زوج رجل امراه بغیر رضا کله چې نکاح وکړي رجل یو سړی امراه دی وکړي سره بغیر رضا بغیر د رضا دا غینه او رجل یا نکاح وکړي یو ښځه د سړي سره بغیر رضا او بغیر د اجازه دا غینه دام باطله ده یلکه یو سړی دی او د یوې ښځې سره نکاح وکړي هغه غریبه ځان له خبر هم نه ده او دې ورسره څه کړي ده نکاح کړې ده مثال په طور باندې چاته ویل چې لکه موږ له دا نکاح وتړه او زما فلانکۍ ښځه زما په نکاح کې شوله سوچ یې شته او هغه ته لا خبر هم نه ده راضي پرې نه ده نو دا نکاح نه کېږي فضولي نکاح بل څوک له هسې ځان نه نکاح وتړي یا یو ښځه ده او هغه د سړي سره نکاح وکړي چې لکه دا ما قبول کړی دی او بس ما ته قبول دی او ما چاته وایي چې لکه ما له نکاح وتړه او هغه سړی ته لا خبر هم نه دی چې خبر شي هغه بیا پړي شلی چې زه به دې څه کومه صحیح ده نو دا نکاح صحیح نه ده بلکې دا موقوفه ده چې هغه خبر شو ویل چې صحیح ده بس نکاح به صحیح شو که نه بس نه وي ويجوز لابن العم يزوج ابنة عمه من نفسه دا بله مسله ذکر کوي اصل مسله خدا ده چې یو کس ولی او نکاح کوونکی نه حسابېږي چې هم دې ولی شي او هم دې ځان له د خپل واده واله شي هم دې د واده لږ شي او هم دې څه شي ولی شي خو کله کله داسې صورت راځي چې دا بیا جایز کېږي صحیح ده لکه تره زوی دی دا شو خبره باندې تره زوی دی او د جینۍ نور څوک نشته اولیا سوچ یې شته صرف دغه تره زوی دی او دا جینۍ چې دی د دغې سره نکاح کول غواړي نو خپل طرف نه یو قسم له دا څه کي واک وله ورکي وکیل یې کي چې ته زما نکاح وکیل شي او بس ما له نکاح وکړه او هغه ولی د خپل ځان سره څه وکړي نکاح وکړي او یا ورته ووایي چې لکه ته زما نکاح وکیل شولې او زما نکاح د خپل ځان سره وکړه نو بیا هم دغه جایز ده پوه شو په خبره نو هم چې دی د واده لږ شو هم څه شو ولی شو عدنان خو به دا چل چلته نه کوي ویجوز لابن العم ان یزوج جایز دی د تره د زوی دپاره یزوج ابنة عمه چې نکاح وکړي د خپل د تره د لور من نفسې د خپل ځان سره واذا اذنت المرأة اذنت المرأة کله چې اجازت وکړي یوه ښځه لرجل سړي ته یزوجها من نفسه
چې نکاح وکړي د دې ښځې د خپل ځان سره په عقده بحضرت شاهدین هغې عقد وکړو په حضرت د دوو ګواهانو کې. حضرت صاحب د دوو، حضرت نه مراد څه دی؟ حاضرۍ د دوو ګواهانو کې. جاز ادام څه ده؟ جایز ده. لکه صورت مسلې داسې دي یو سړی راپاڅي چا کې یو سړی راپاڅي نه یو ښځه راپاڅېږي سړي ته وایي چې ته بس ما ته قبول یې زما نکاح د خپل ځان سره وتړه. یعنی هغه خپل ځان طرف نه یو قسم له څه کي وکیل کي. احنافو په نسبت باندې خو ولي ضرور نه دی که نه. او دا سړی راپاڅېږي او دوه ګواهان قرضه کې راولي او وایي چې لکه دا ښځه ما په نکاح باندې اخیستې ده ما ته قبوله ده پوه شوې په خبره باندې او زه وکیل کلی یم د هغې طرف نه هغې ته هم قبوله ده پوه شوې په خبره باندې وایي دا نکاح بل څه ده؟ جایز ده. ځکه ولي اجازه هغې شرط نه وایي او د ښځې خو د هغه خپل طرف نه وکیل کلی هم دی نو هغه خپل ځان سره اوس نکاح کولی هم شي او ګواهان هم رال ټولې خبرې وایي څه شوي پوره شوي. صحیح ده. خو دا څوک وایي؟ احنافو خبره ده. او نور صحیح خبره ده چې نه ښځه هغه داسې نکاح نشي کولی بلکې ولي پکې څه دی؟ ضرور دی. وإذا زمن الولي المهر کله چې زمن الولي المهر للمرأة ضمانت والی ولی المهر د مهر للمرأة د ښځې دپاره صح زمان اوسئ کېږي زمان د دې وللمرأة د ښځې دپاره الخيار خيار دی په مطالبه د زوجها په مطالبه د خاوند د هغې کې ولی او د ولی د هغې کې د یو ښځې پلار دی یا یو ورور دی د جینۍ او دا جینۍ چاله په نکاح ورکوي. صحیح ده. او د ښځې ته څه وکړي؟ ضمانت د مهر وکړي. دا ښځه وایي چې دغې نه ما ورکوي دا به ماله یا نکاح دغه راکوي یا نه مهر اوسه نشته دی. هغه وایي چې به زه دې ذمهوار یم زه دومره تولي سره دي زه به یې الله وکړم کو هغې له نه کوم زه دې ذمهوار یم. نو دا ضمانت وایي څه دی؟ صحیح دی. دا ولي بې ته خپلې خور لور له څه کولی شي؟ ضمانت د مهر کولی شي. اوس دا ښځه به د مهر د چا نه غواړي؟ نو دواړه جایز دي. که دغه ولي نه غواړي هغه مې غوښتلی ځکه هغې څه اخیستې ده؟ ضمانت اخیستې دی. کفالت یو قسم نه اخیستې دی. پوه شوې په خبره باندې؟ کفاله یې کړې ده. او که خپل خاوند نه غواړي هغې نه غوښتلی شي دواړو نه غوښتلی شي. پوه شوې په خبره باندې؟ کفیل او مکفول به عنه دواړو نه مطالبه کیږي. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النکاح دا اوس احکام د نکاح فاسده ذکر کوي د دې نه وروسته. کله چې جدایي راولي قاضي بین الزوجین په میند دوه ښځو خاوند کې په نکاح الفاسد په نکاح فاسد کې قبل دخول مخکې د دخول نه داسې نکاح شوي د چې هغه سره نکاح فاسد ده مثال په تور غلط شرطونه وغیره پکې لګېدلي فلا مهر لها. نو د قاضي داسې کار وشو چې قاضي د دخول نه مخکې دواړو په منځ کې څه راوستو؟ تفریق. قاضي راوستو خپله نه. صحیح ده. نو فلا مهر لها په دې صورت کې به د ښځې لپاره مهر نه وي. ولې؟ خاوند څه غلطي خو په دې کې نشته قاضي کې جدایي راوسته که نه په خبره باندې کو خاوند خپل طرف نه طلاقه کړې وي نو بیا مهر وغیره لازمېدلی. لهذا وکذلک دارنګې بعد الخلوت کو پس د خلوت نه راوسته بیا به مهر نه وي. پس صرف خلوت شوی جما نه ده شوي. صحیح ده. بس پوه شوې په خبره باندې؟ نو په دې صورت کې داسې چل دی چې د خاوند خو د ښځې نه څه پیدا نه ده حاصله کړي تش خلوت شوی دی نور څه پیدا خو نه ده حاصله کړي. صحیح ده. نو لهذا په دې صورت کې هم څه نشته مهر باله لازمي دی چې د خاوند د ښځې نه څه پیدا حاصله کړې وي. خو اذا دخله بیا اوس غوږ کېده وایي دا ټکي ته وایذا دخله بیا کله چې دخول وکړي د دې ښځې سره فلها مهر مثلها په دې صورت کې د لپاره مهر مثل لازم دی. ولا چپ شئ. ولا اذا دار المسمى زیادت به نه کوي په مقرر باندې وعليه العدة او په دې ښځه باندې عدت هم لازم دی. ویثبت نسب ولده او ثابتېږي منسب د ولد د دې منه د دې خاوند نه. یا لکه کله چې جما وشوه نو اوس دې خاوند د دې ښځې نه پیدا حاصله کړله نو اوس د دې په بدله کې ښځې له څه ورکول غواړي که نو پیدا هم ته حاصله کړله باقي یو قسم عیب هم پیدا کړو سوچ هم شته. نو لحاظه اوس داسې کار دی بزرګه چپ شه بزرګه. نو په دې صورت کې چې کوم دی اوس د دې ښځې لپاره مهر مثل څه شو؟ لازم شو. غوږ کېده وایي لکه چتناوالو څه شی لازم شو؟ مهر مثل لازم شو. خو دا مهر مثل به دومره نه زیاتی چې دا کمې مقرر کړی چې د هغې نه پسې ور واړئ. مثال په طور مقرر کړی څو تولې دی؟ 2 تولې. صحیح ده. او مهر مثل د دې چې دی هم 2 تولې دی. صحیح ده. خو مهر مثل د دې 3 تولې نو بس بیا به موږ 2 تولې ورکوي. سوچ هم شته. خو په دې صورت کې به د ښځې باندې عدت هم شته دی. ولې؟ ځکه چې نزدېکت ورسره شوی دی نو دا د عامې ښځې په شانتې ګرځولی شوې ده نو هغې باندې عدت یې لکه طلاق شوي باندې دې باندې هم څه دی؟ عدت شته دی. نه که نه خو خبره تېره شوه.
او بل دا کو چې د ښځې چېرته وسو بچې ولد پیدا شو د دغه نزدېکت د وجې نه نو هغه به د چا نه حسابېږي د دغه سړي شور مه کوئ ومهر مثلها یو ته اوس تاسو ته ویشتمه خبره مسله ذکر کوي په دې کتاب کې بار بار مهر مثل ذکر کېږي احسان نو اوس هلکه ته وایې چې دا مهر مثل پکې څه بلا ده مهر مثل پکې څه بلا ده ته موږ بار بار اورو صحیح ده دا مهر مثل څه ته وایي نو دې دا مهر مثل څه ته وایي پوه شوم خبره نو د دې وضاحت تاسو ته کې د مهر مثل وپېژنم استغفر الله نو مصنف وایي ومهر مثل مهر مثل د ښځې چې دی یعتبر دا معتبرولی شي بیا اخوات یا په خویندو د دې باندې یا لکه د دې د خویندو چې څومره مهر وي بس دغه به څه وي مهر مثل د دې دغه ته مهر مثل وایي خویندو د دې چې دی مخکې د دې نه کومې خویندې واده شوي دي د هغو 2 تولې سره دي نو دې به هم څه 2 تولې وعمات یې دانګې تروریانې د پلار طرفه چې کوم دي کو خویندو کې قصه نه وه بیا به تروریانو ته ودانګي کو خویندې مثال به دا ټول نه مشره خور وه مخکې خویندې نه وي وعمات یا دانګې تروریانې و بنات عمې او که تروریانې هم نه وي نو بې د تره نونه عمې تره نونه چې کومې دي ولا یعتبر بامها معتبرولی به نشي په مور سره و خالتها او دارنګې ماسیګانو باندې د دې چې کومه خالتها د ماسي ده د مور طرفه خدا کله اذا لم تكون من قبیلتها کله چې هغه د دې د قبیلې نه نه وي ځکه هغه جدا نسب حسابېږي د دې مور چې ده او جدا نسب نه ده که نه بل کور نه راغلې ده نو د هغې چې کوم مهر دی هغې ته مهر مثل په هغې نه حسابېږي یا د دې د مور خویندې چې کومې دي هغه هم جدا قبیله ده دا خو د دې قبیلې نه حسابېږي هغه د بلې قبیلې نه دي نو هغې باندې هم دا نه معتبرولی کېږي ځکه چې د دې مهر کو زیاتېږي کمیږي نو عار او فخر پکې چاله راځي دې قبیلې راځي هغې له خو نه ځي که نه ويعتبر في مهر المثل معتبرولی به کېږي به په مهر مثل کې دا خبره من تتساوى المرأتان چې برابر شي دا دواړه ښځې په سن په عمر کې والجمال او په ښایست کې والمال او په مال کې والعقل او په عقل کې والدین او په دین کې والبلد او په ښار کې والعصر او په زمانه کې لکه دا بله مسله ذکر کوي یوې ښځې مهر مثل چې موږ د بل سم اندازه کوو که نو دا به نفسې داسې نه چې ګنې دام ښځه ده هغه هم ښځه نه د اله چې کم از کم د دواړو حسن څه جمال یوي یوه ښځه چې کوم دی مثال په طور باندې ښایسته ده سمه 14 شپې سپومۍ ده سوچ هم شته او بله چې کوم دی غریبه توره پنجاپۍ ده نو د دواړو په باره کې خو دغه نه کېږي که نه سوچ هم شته هغه سپینه سپومۍ چې کومه ده په هغې باندې خلک کروړونه روپۍ مور کوي او دا بله چې کومه ده نو دې باندې خلک څه به وو خلک چې کوم دی په کباړ کې هم نه دي صحیح ده دارنګې په مال کې هم برابري دارنګې په عقل کې یوه ده ښه عقلمنده ده هوښیاره ده پسې خبرې کوي په هر څه پوهېږي دا شي په خبره باندې د سړو نه تکړه ده سړو ته عقل ورښیي داسې ښځې هم شته دی صحیح ده ټولې ښځې داسې دغه نه فرق کول خو بیا لیونۍ ده فرق سوچ هم شته خبرې ته غوږ کېده نو یوه ښځه چې ده ډېره عقلمنده ده په هر څه پوهېږي په دین او په دنیا دواړو نه خبر ده او بله ښځه چې دی قمقله داسې غرته کې بس چې څه وکړه څپې کې هم سمې نه شي تپلی بس هغه هم راښکته راګزاري صحیح ده نو دواړو په منځ کې خو بې برابري ممکن نه دی که نه دارنګې په دین کې یوه دینداره ده ښایسته تهجد کوي تلاوت کوي د قرآن او ورپسې واله ذکر اذکار کوي پاک دامنه ده پوه شوې په خبره باندې په پرده کې ګرځي او بله چې کوم ده هغه څه ده بېدینه ده نه مونځ کوي بې لمانځه پرتی سهار مونځ بیخي نه کوي او دا نور هم چې کوم دی ټک ټکې مونځ کوي چپ شه صحیح ده او چې کوم دی تلاوت هم نه کوي او پسې واله تهجد او دا شی نه خو پرېږده او بې حیا ګرځي نو دواړو په منځ کې خو بې برابري نه راځي که نه هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دارنګې په ښار کې یو ښار کې یو طریقه چلېږي بلکې بل او دا دواړه په جدا جدا ښارونو کې نه ویم دارنګې په زمانه کې زمانه باندې دواړو څه وي یوه مخکې واده شوې ده نو هغه وخت مثال په طور مهرونه کم اوس به زیات شوي نو هغه کې به دغه قیسې دي پکې صحیح ده ويجوز تزویج الامة مسلمة كانت او کتابیة ويجوز تزویج الامة دا بله مسله ذکر کوي وینځې په نکاح ورکول
صحیح ده وینځ په نکاح ورکول وی يجوز جائز تزویج الامه نکاح ورکول د وینځ مسلمتن برابر خبره کو مسلمان وي او کتابیتن او کوسوي کتابی وي تزویج معنا دا چې نکاح کول د چا سره تزویج د معنا وکا نکاح کول په نکاح غسل د چا د وینځي الکه وینځه کو مسلمان ده کو کافر ده کتابونه ده مسلمان ده کو سره کتابونه ده په دوه صورتونو کې دې سره څه کول شي نکاح کول شي الکه چې کله آزاد کتابونه یې غنو دغه څه خو به بالکل نکاح کیږي او قرآن کې ذکر شوی خو د وینځ په باره کې څنګه خبرای چې وینځ هم دا او کتابونه هم ده الکه چې آزاد یې کنو نو کتابونه خو آزاد خو کنو یو نقصان پکې دی او دې کې دوه نقصان یو طرف ته وینځ ده او بل طرف ته کتابونه ده نو دا کتابونه کېدل هم نقصان دی خو په دې صورت کې دا وینځ کېدل په غټ نقصان ځکه چې هغه بچي او غلامان حسابي نو دې سره نکاح جایز ده کنه احنا په چې دا جایز ده صحیح ده او داغه څوي دا ولی قرآن کې راغلی پن کې ما طاب لكم ما طاب وی چې دی عام دی چې ټول د شامل دي نور دغه دلیل نشي او امام شافعي مذهب دا دی چې نه چې وینځ او کتابونه به سره نکاح نکېږي هغه وینځ سره نکاح کې چې کوم څه مسلمان نه آزاد شو وینځ نه شو چې زئی مسلمان نه ولی قرآن کې الله ویلي دي چې پن کې من پتايات کومل مؤمنات وینځ سه قید لګولې چې سبي مؤمن نه صحیح ده نو آزاد مبارک ټیک دا چې کتابونه سره نکاح کیږي خو د وینځ مبارک د کتابونه سره نکاح نه په وینځ کې په دا شرط دی چې دی کې به ایمان پکې د وینځ په نکاح کې سره یو شرط پکې دا دی چې ستاول آزاد خزي د نکاح وس نکي او بل شرط پکې دا قضې چې دا بچوي مؤمن وي کو دا دوه شرطونه پکې نو یا پکې یو نو به سره نکاح نه کیږي صحیح ده او دا خبره پکې غوړه خبره ده وسانوسه وسانی اکثر سے دهرین دی غونته کی